زه دې هسې پر اوږدو لارو راتاو کړم تر تا پورې خو یو څو قدمه لار وه څه ګیلې او څه توبې مو ترې لګیا کړې څه ګیلې او څه توبې مې ترې لګیا کړې ستا خبرو کې یوه خبر د کار وه استاد ځای بدل کا خو خبره بدلوه ما ځای بدل کا خو خبره بدلوه ما که تر تخته پورې لار وه که تر دار وه ځای بدل کا خو خبره بدلوه ما که تر تخته پورې لار وه که تر دار وه سیاست خو د سرونو پیر او پلور دی خو د چا په وینو ځمکه لالهزار وه او سیاست تاریخ د تور بازار روپۍ ده خو دا توره سیکه هم د سور بادار وه او ستا له مخه جنرال صاحب ستا له مخه هوا نیم پلو کړ پورته که سپوږمۍ نیمه وتلې له باداره او شګیوال صاحب کاتوال صاحب ستا له مخه هوا نیم پلو کړ پورته که سپوږمۍ نیمه وتلې له بادار وه او چې مولاله دې د قوم شانده کې ورکړه ستا نتکۍ او چا پلورنې په ټټار وه غزل عرضو زه نه سیاست کوم نه پر سیاست کار لرم زه نه سیاست کوم او نه پر سیاست کار لرم هر څوک د خپل ګریوان کې سوچ د اصلاحات وکړي او مړ خیم پېښوریا مړ خیم څنګه به د بل په سرحد سر ټیټوم نوره تکیه دې پر دا خپلو امکاناتو وکړي خو بدبختي دا ده چې له دوست د دښمن مخکې راشي رئیس عباسب بدبختی دا ده چې له دوست د دښمن مخکې راشي ما ته ګواښونه د سرماتې او غاښماتو وکړي چګوال صاحب او زما خپل راشي او ما ته ګوتڅنډنه کوي او زما خپل راشي او ما ته ګوتڅنډنه کوي وخت په خپله فیصله د دې حالات وکړي خو زما پیغام استاد زما پیغام رمې ته نه شپانه ته ورسوئ زما پیغام رمې ته نه شپانه ته ورسوئ لیوان بری شي بیا به ټول د کم او زیاتو وکړي زه وایم که زما پیر وي لاس راواچوه سیلاب یوړمه که زما پیر وی لاس راواچوه سیلاب یوړمه زما پوښتنه دې په خپلو کراماتو وکړي او پیر که زما غوندې بې پیره شو نو څه به کوي پیر که زما غوندې بې پیره شو نو څه به کوي نه په سرپه په دم دعا او په تعویزاتو وکړي او زه وایم شفا ده او دوا ده خوندور خواړه دي نور دې پوښتنه له مچیو مې د شاتو وکړي او پر زړه زنه پېښوری صاحب پر زړه زنه د رنجو خال سړی څه ووایي سړی به څه ساعت حوصله د مشروباتو وکړي پر زړه زنه د رنجو خال سړی څه ووایي سړی به څه ساعت حوصله د مشروباتو وکړي اجازه ده کابل استاد کابل تازه ایمان راوړی کلمه یې وویل کابل تازه ایمان راوړی کلمه یې وویل وموردله چې کلمه طیبه یې وویل لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله لا اله الا الله محمد رسول الله